هرات کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د قرنطین او په ښار کې د غیر ضروري ګرځبندیز په دویمه ورځ یو شمېر کارګرو او کسبه کارانو د ولایت مقام مخې ته اعتراضیه غونډه وکړه. دا اعتراض کوونکي چې ډیری کارګر او په ښار کې دننه ګارۍ کشوي وایي چې د کار د نشتوالي او ډیرې بېوزلۍ له امله د لوږې سره مخ دي او باید حکومت د دې ستونزې د هوارۍ لپاره چاره ولټوي. بلخوا د هرات سیمه ییزې ادارې اعلان کړی چې په دې ولایت کې څه باندې 10,000 بېوزله او مستحقه کورنیو لپاره د خوراکي او روغتیایي توکو د بستو مرسته پروګرام په لاس کې لري. نور حال زما د همکار په راپور کې. په هرات ولایت کې د کرونا وایروس اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د خپرېدو او په ټولنه کې د دې وایروس د پراخېدو د مخنیوي په پار د قرنطین دویمه ورځ ده چې پر بنسټ یې په ښار کې هټۍ او ورځني ګرځبندیز وضع شوی. خو په هرات کې د خلکو د نیوکو سره نن د هرات ولایت مقام ودانۍ مخې ته یو شمېر کارګرو او کسبه لرونکو کسانو لاس په اعتراض پورې کړ او په دې ورځو کې د کار د نشتوالي، غریبۍ او بېوزلۍ څخه ژاړي. دا کسان چې د چارې د موندلو لپاره د اعتراض په ډول دلته راټول شوي په داسې اوضاع کې د امنیتي ځواکونو د ناسم چلند څخه هم شکایت کوي. کارگرایی که هست اینجا همین شهر قرنطین کرده، صرف فلکا میریم کار بگیر ما نمیه، کسی ما رو به کار نمیبره. همین کارگرایی که اینجا استاده همه 4 برم جمعه ایتا نون صبح و شام خود نداره. حالا هم بیامیدیم به هم ولایت کسی به داد ما نمیرسه، ما رو تلنگ میدم. من نون صبح و شام خود ندارم بخورم، بچه گرم گرده درد گرده های سنگ گرفته. بیاردم پیش می دکتر پیوان یاردم پول نقصی نداشتم برادم که من تداعی ازیر بکنم بچه عبه رفته. حالا اگه می خواهش از شما دارم که شما یک کمکی برای ما صغیرهای تیمای ما بکن. تجمع به این واسه بوده که ما اومدیم پیش ولیس ولایت هرات 2 ماه میشه که همین بیچاره فقر و اقتصاد گرفتاره، کار غریبی نیه. همین مبلغ 400 میلیون دلار به می افغانستان کمک شده، اینا کجا شده؟ چرا به مردمان افغانستان کمک نمیکنی؟ ما همین خواهش اولی محترم داریم که دست ما با دامن خدای دیومی هم ما از اینا همین خواهش داریم که به این فقر و اقتصاد ما مردم بیچاره کمک کنه. دا اعتراض کوونکي چې ورسره میرمنې هم لیدل کېږي شمېر یې څه باندې 400 په شاوخوا کې اټکل کېږي او وایي چې د بېوزلۍ څخه اوس خپل د ماښام ډوډۍ ته هم اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې حکومت باید ستونزو ته چاره ولټوي. به واسطه این مریضی کرونا با ما هیچ رسیدگی نشده. از گرسنگی 2 تا نان بخانه خود 1 ماه که ما برده نمیتونیم. ویروس کرونا ولی صاحب به داد ما برسم که با ما کمک بکنه. اینجا جمع میشه تجمع میکنیم عسکرها از یک طرف ما رو میزنن. هر څو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرونا خطرناک او اخیستونکي ناروغۍ د کنټرول لپاره په هرات ښار کې عمومي قرنطین او ورسره د بشپړ تدابیرو د نیولو اعلان کړی. خو بیا هم په ښار کې د تګ راتګ بازار تود دی او د ښار په واټونو کې ګڼه ګوڼه لیدل کېږي. د هرات سیمه ییزې ادارې په دې ورځو کې خلکو ته د خوراکي او روغتیایي توکو له پلوه د بشپړې چمتووالي خبر ورکوي. د هرات د والي ویاند وایي چې په دې ولایت کې د بېوزله او مستحقه کورنیو لپاره د خوراکي او نورو اړینو توکو د ویشلو لړۍ په لاس کې لري. اینکه ما در جریان روزهای آینده به 30,000 تن از خانواده‌های فقیر و بی‌وضاحت کمک‌های غذایی و دارویی و بهداشتی می‌کنیم و در این زمان امروز هم تجار ملی به صدها تن از خانواده‌های آسیب‌پذیر کمک‌های غذایی و دارویی و بهداشتی عرضه می‌کنند. هرات کې اوس د کرونا ناروغۍ په ټولنه کې د څرخېدو او پراختیا په حال کې ده چې په وروستیو 3 ورځو کې د دې وایروس له کبله تر 40 زیاتې مثبتې پیښې پیژندل شوي دي.